السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو د خوست د مال په منډیي کې یو. دغه مالونه به تاسې ګورئ. د اختر دپاره موږ ریټونه بیه کوو، له تاسو شریک کوو تر څو تاسې وپوهېږئ چې خوست کې د قربانۍ دپاره مالونه په څو دي. ټول مالونه بیه کوو. راځئ دغه ویډیو تر اخره پورې موږ سره وګورئ. تاسې دپاره په دې ښه ده چې ریټو باندې خبر شئ مخکې له مخکې. راځئ موږ سره د ویډیو تر اخره پورې تعقیب کوئ. موږ دغه بیه کوو سره. قدرمن لیدونکو دغه مال بیه کوو چې د اختر دپاره لوی اختر دپاره قرباني که چا کولی چې دغه ریټ چې ده څومره ریټ ده؟ دغه ریټونه څومره دي په افغانیو دي تقریبا؟ په افغانۍ نه خو دې ریټ 15,000 90,000 افغانۍ ده. دا 15,000 90,000 افغانۍ ده. دا به څو کیلو وخېږي؟ دا به وي 180 کیلو پورې به وي. 180 یا 200 کیلو باندې خېږي. 15,000 شته، په 50,000 افغانۍ شته، په 15,000 افغانۍ شته. بالکل. ها قدرمن لیدونکو د یادونه وکړه چې مال پورې فرق ده. راځئ دغه فرق یې ګورو چې د مالو کې څومره فرق ده، دې کې څومره فرق ده، بل کې څومره فرق ده، بل کې څومره فرق ده. دا ټول ریټونه او تاسو سره شریک کوو. تېر کال ریټونه څنګه وو؟ سږ کال څنګه؟ تېر کال ریټونه لکه 100 کا اوس دغه مخته شو په 2,60,000 13,000 کلداري. ښه اوس شي 3,00,000 کلداري. ښه یعنې پورته تللي ریټونه. پورته تللي. ښه راځئ دغه ریټونه ګورو چې څومره پورته تللي دي. نور مالونه بیه کوو. وطن راشه د ښکلاګانو پسرلی. السلام علیکم. ستړی مه شئ. ستړي مه شئ. جوړې سږ کال ریټونه څنګه دي؟ تېر کال ریټونه جګ وکړه، سږ کال جګ دي ریټونه. سږ کال ریټونه خو انشاءالله جګ نه دي ځکه چې دلته افغانۍ پرمختګ کړې ده. کلداره چې دا په شا لړه ده خرابه ده. دغه مولونه چې دي سږ کال انشاءالله جګ نه دي په بیه دي. خو مثلا دغه رقم د مولو په څو شي د پوره د قربانۍ دا دپاره؟ رقم ته شي دا په 15,000 افغانۍ شي. ښه دا به 15,000 افغانۍ کېږي. دا به تقریبا څو کیلو وي؟ دغه انشاءالله راځي 180 کیلو راځي. 180 کیلو یعنې 50,000 افغانۍ کېږي. او دغسې مال سړی چې اخلي دغه راځي په 15,000 کلدارې شي. لیدونکو راغلو دغه بل هغه ته چې دې کې مالونه لږ کمزوري دي. د دې ریټونه به مو وښیو راته دغه ورور. دغه ریټونه څو کېږي تقریبا؟ دغه په 15,000 افغانۍ شي. 15,000 افغانۍ. او بل په 12,000 افغانۍ شي. ها داسې که پسې تېر شو مخکې پسې لوړ شو داسې مخته دغه چې ده لکه دغه چې په څو شي دا په 15,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ کې. او د تو تر څنګ بیا دغه چې شي دغه په 40,000 افغانۍ شي. 40,000. ها قدرمن لیدونکو خبره به لنډه سره خلاصه کړو. هغه مالونه چې غوښه ډیره لري، مثلا ځوانۍ کې ښه دي او تندرست دي، هغې ریټونه پورته دي. هغه چې له کمزوري لکه چې تاسو دغه مال ګورئ د دې ریټونه بیا ښکته دي. یعنې د تېر کال په نسبت سږ کال هم ډېر فرق نه لري سره ریټونه. همغه ریټونه دي لکه څنګه چې تېر کال و. زه نورو ځایو کې هغه نور مالونه هم بیه کوو. دا ویډیو تر اخره پورې موږ سره وږمې وشي. قدرمن لیدونکو دلته چې مال ګورئ د قربانۍ دپاره ماشاءالله ډېر ښه مالونه شته چې دغه یې تر ټولو ښه مال ده. د دغه قیمتونه څومره دي بیا؟ دغه 1,10,000 روپۍ ده. دا 1,10,000 افغانۍ کېږي. او دغه په منځ کې چې دغه برګ یو په 1,00,000 روپۍ ده. هغه تور هغه غټ په 1.5 لاک. په 1.5 لاک روپۍ ده. یعنې په 1.5 لاک افغانۍ هم د قربانۍ دپاره مالونه شته. ماشاءالله خوست کې ښایسته ښایسته مالونه دي. راځئ قرباني په خپل وطن کې وکړو. راځئ د خپلو بیچارهګانو دپاره په دې وطن کې وکړو. دا مهمه نه ده چې تاسې موږ په لاس باندې وکړئ، بلکې تاسې په خپل لاس باندې خپل کلي کې وکړئ. فقط موږ دغه ریټونه تاسو ته وښودل چې دغومره ریټونه دي. نو نور قضاوت په تاسو باندې. راشه په خزان وطن راشه نوې سنگار د ازادۍ کړه په دې وران وطن راشه.